الرحمن الرحیم انشاءالله نن به موږ وایو present indefinite tense یا simple present tense. دواړه نومونه چې ستاسو پکې کم خوښ وي تاسو ته ویلی شئ. present indefinite tense به موږ کم ځای کې استعمالو؟ د څه خبرو دپاره به موږ present indefinite tense استعمالو؟ یو به د روټین دپاره استعمالو، بل به د فیټس دپاره استعمالو او بل به د هیبټس دپاره استعمالو. روټین: زه سهار په 6 بجې راپاڅم، دا زما یو روټین جوړ شوی. زه سهار نه سکول ته په 8 بجې ځم، دا زما یو روټین جوړ شوی. زه سهار نه غاښونه برش کوم، دا زما یو روټین جوړ شوی. بل هیبټس عادت، چې موږ د څه عادت په باره کې خبرې کوو، یا د بل کس یا د خپل ځان، نو بیا موږ ته د ضرورت وي د present indefinite tense. لکه مثال کې هغه سیګریټ څکي، دا د هغه یو عادت جوړ شوی. یا هغه نسوار کوي، دا د هغه یو عادت جوړ شوی. داسې کارونو په باره کې چې موږ خبرې کوو بیا موږ ته ضرورت وي د present indefinite tense. او بل فیټس وایي حقیقت ته، داسې حقیقت نه چې ته رښتیا وایې او هغه دروغ وایي، داسې حقیقت چې هغه د غونو همیشه لپاره حقیقت وي. لکه یو کس وایي چې د مشرق د ډډې نور راخیږي، دا هر چا ته پته ده چې دا حقیقت دی د داسې کارونو لپاره. او بل وایي باران د اسمان نه وریږي، دا خو هر چا ته پته ده. د داسې کارونو په باره کې چې موږ خبرې کوو نو بیا موږ ته ضرورت وي د present indefinite tense. اوس د present indefinite پہچان څنګه دی؟ V1 به وي. د V1 مطلب څه دی؟ د V مطلب د ورب او د 1 مطلب دی لومبنی حالت. د هر ورب درې حالتونه یې که نه، دې کې به پیلنی حالت وي په present indefinite tense کې. دویم نمبر پہچان یې څنګه دی؟ یا به په جمله کې ډو وي یا ډز وي. دریم نمبر پہچان یا به ډز ناټ وي یا به ډو ناټ وي. په دې سکرین باندې تاسو ته یو سټرکچر ښکاري، تاسو ته سټرکچر هم ویلی شئ او فارموله هم ورته ویلی شئ. نو د دې کار به څه وي؟ د دې کار به دا وي چې د پښتو یا د اردو جمله دا به ترجمه کوي انګلیش ته. نو زموږ سره د پښتو یوه جمله ده احمد سیګریټ څکي. نو دا به اوس موږ څنګه انګلیش ته ټرانسلیټ کوو؟ نو پیلنی به موږ سبجیکټ راولو، بیا به V1 او بیا به اس یا د ES اضافه وکړو او بیا به ابجیکټ ولګوو. نو دا به زموږ سره ټرانسلیټ شي. تاسو اوس په دې پښتو جمله کې سبجیکټ معلومول غواړئ لکه کارکوونکی، نو تاسو به ځان سره دا جمله یو ځل ووښئ احمد سیګریټ څکي. نو تاسو ته به پته ولګي چې سبجیکټ یې څوک دی، ابجیکټ یې څوک دی او V1 لکه ورب کم دی. نو په دې کې سبجیکټ احمد دی، نو پیله نمبر به موږ ولګو احمد، سبجیکټ وشو. دویم نمبر دی اوس V1. ما تاسو ته ویلی و چې د هر یو ورب درې حالات وي. نو په دې کې به اوس په present indefinite tense کې به د ورب لومبنی حالت لګي. نو اوس د احمد د سیګریټ څکي. دویم نمبر اوس V1 د ورب لومبنی حالت، د هر ورب 3 حالتونه وي او په present indefinite tense کې د ورب لومبنی حالاتو لګي. نو تاسو به اوس په دې ورب لومبنی حالت راولئ سکل. نو سکلو دپاره په انګلیش کې ډرینک استعمالیږي، خو نه ډرینک به موږ نه استعمالو ځکه چې سیګریټ دی. نو دې لپاره به موږ سموک استعمال کوو ځکه سموک لوګي ته وایي. احمد سموکس. نو اوس به موږ یا د اس اضافه وکړو یا به د ES اضافه وکړو. اوس تاسو ټول ښه رانږدې شئ او خپل غوږونه کولاو کوئ چې ES
او اس دا به موږ په کم وخت کې لګولی شو. په دې سکرین باندې تاسو ته د کم دا 5 الفاظ ښکاري، که د دې نه پکې یو هم د جملې په اخر د ورب په اخره کې راغلی و، د سموک ورب دی، که دې په اخره کې ترې راغلی و نو دې سره بیا موږ د ای اس اضافه کوو، او که نو پکې راغلی نو بیا به د اس اضافه کوو. نو تاسو ورته ښه وګورئ، په دې کې اخره کې د ورب دغه 5 الفاظو نه یو ټکی هم نه دی راغلی، نو موږ به د دې سره د اس اضافه وکړو. احمد سموکس. نو اوس به موږ ابجیکټ اوس سیګرټ، ابجیکټ سیګرټ دی، نو موږ به اوس سیګرټ ولګوو. دا پازیټیو جمله شوه، یعنې مثبت جمله شوه. اوس تاسو که د دې نه داسې جمله جوړول غواړئ چې لکه احمد سیګرټ نه څښي، چا ویل چې احمد سیګرټ څښي؟ نو تاسو به اوس د احمد به رامخکې کوئ او does not smoke cigarette. احمد does not smoke cigarette. نور حقه جمله ده، خو بس does not به ورسره ولګوئ، یا به do not ولګوئ یا به does not ولګوئ. do not به کم وخت کې لګوئ او does not به کم وخت کې لګوئ. does not به په هغه وخت کې لګوئ چې کم وخت کې یو کس وي، هغه لپاره به does not لګوئ، ځکه احمد خو سینګولر دی که نه، نو دې لپاره به does not ولګولی کېږي. او که چېرته پلورل سبجیکټ وي نو بیا به هغه لپاره دا do not لګولی کېږي. نو احمد خو سینګولر دی، نو دې لپاره به does not ولګولی شي. احمد does not smoke cigarette. بس دغه تی پازیټیو جمله، پازیټیو خبره وه او دا نیګیټیو جمله شوه. او اوس که تاسو دې جملې نه داسې لکه سوالیه جوړوئ چې آیا احمد سیګرټ څښي، نو بیا به تاسو څنګه جوړوئ؟ نو بیا به دا جملې ته سوچ وکړئ، سبجیکټ ته سبجیکټ چېرته یو و نو بیا به ډز راوالی، د جملې په سر کې بیا ولګوئ او نوره به هغه جمله ولګوئ، صرف په اخره کې به ورسره سوالیه نشان ولګوئ. ډز احمد سموک سیګرټ، بس دغه جمله وه، دغه وشوه. دریم نمبر اګزامپل دی زموږ سره زه مونځ کوم، د پښتو یوه جمله ده، زه مونځ کوم. نو تاسو به اوس سبجیکټ ته وګورئ، سبجیکټ په دې کې څوک دی؟ زه. زه لپاره په انګلیش کې استعمالیږي آی، تاسو به آی ولګوئ. بیبي ون د ورب لومبنی حالت، په پریزنټ انډیپینډنټ ټینس کې به د ورب لومبنی حالت استعمالوئ، نو د ورب لومبنی حالت به استعمال کوئ. زه مونځ کوم، کوم دپاره آفر راځي، کولو دپاره آی آفر. او اوس یا د ای اس اضافه وکئ او یا د اس اضافه وکئ. نو دې کې موږ نه د ای اس اضافه کولی شو او نه د اس اضافه کولی شو، ځکه چې په پلورل سبجیکټ کې نه د اس اضافه کېږي او نه د ای اس اضافه کېږي. تاسو اوس وښئ چې د آی خو سینګولر ده، خو نه دا اصول دي، د دې سره موږ نه د اس اضافه کولی شو او نه د ای اس اضافه کولی شو. موږ به بس ډایرکټ به سبجیکټ ولګو. د فریر، مونځ ته پریر وایي که نه، د فریر. آی آفر د فریر، زه مونځ کوم. اوس که تاسو د دې نه داسې جمله جوړوئ چې لکه زه مونځ نه کوم، شکر دی زه مونځ کوم، خو چې تاسو وښئ چې لکه دې نه داسې جمله جوړوئ چې زه مونځ نه کوم، نو بیا به تاسو څنګه وښئ؟ جمله به څنګه بیرته ټرانسلیټ کوئ؟ لکه دا خو پازیټیو شوه، اوس به ترې نیګیټیو څنګه جوړوئ؟ لکه نو تاسو به اوس آی په خپل ځای به راکوزه کوئ سبجیکټ. ما تاسو ته 2 وخته ویلي وو چې که یو سینګولر سبجیکټ وي نو ډز ناټ به لګوئ، او که پلورل سبجیکټ وي نو ډو ناټ به لګوئ. نو دا خو اوس سینګولر پلورل نه دی، خو بس دا اصول دي چې دا پلورل کې حسابېږي. نو تاسو به اوس د آی نه بعد ډو ناټ آفر د فرینډ، د آی نه بعد به ډو ناټ ولګوئ او نوره به هغه جمله ده راکوزه کوئ. بیا که تاسو د دې نه داسې یو جمله جوړوئ چې آیا زه مونځ کوم، دا خو به ماته پاتې خواسي اګزامپل دی، نو تاسو بیا څنګه کولی شئ؟ بیا به تاسو ډو ولګوئ د جملې په سر کې،
او نوره به هغه جمله راکوزه کوي، صرف په اخره کې به څه سوالیه نشان وکوي. ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل سبسکرایب کوئ. بلې ویډیو پورې ما له راکوئ اجازت د الله په امان.